د نوي کال په پیل سره د افغانستان په هغو واورینو ولایتونو کې چې واورې ختمیږي په دې فصل کې دوی پر خپلو پټیو کې بیلابېلې کروندې کوي. د کابل په چهاراسیاب ولسوالۍ او لوګر ولایت کې بیا تر ډیره بزګران د کچالو، پیازو، بانجانو او داسې نورو سبزیجاتو په کرلو بوخت وي. دوی وایي سږکال په ټول هیواد کې د امنیت پر راتلو هیلهمن شوي دي او پلان لري چې په روان فصل کې ډیرې کروندې وکړي. دوی وایي هدف یې دا دی چې د نږدې ولایتونو ترڅنګ د ځینو هغو ولایتونو ضرورتونه هم پوره کړي چې د سبزیجاتو او حبوباتو کرکیله پکې کمه کیږي. خو له یو شمېر بزګرانو سره لا هم داسې اندېښنې شته چې د تیر په څیر به دوی د خپلو محصولاتو لپاره ښه بازار ونه لري او د دې ترڅنګ دوی له کرنې وزارت نه د مرستې غوښتنه کوي چې له دوی سره د تخمونو، کیمیاوي سرو او سړو خونو په برخه کې همکاري وکړي. چې زموږ لپاره د کچالو او داسې نورو تخمونه ارزانه شي، کیمیاوي سرې راکړل شي، ځکه چې کله موږ سره په دې برخه کې همکاري وشي نو زموږ حاصلات به یو پر دوه شي. په دغه ځای کې چې تاسو ګورئ ما 600 منه کچالو وکرل. موږ خپل کوشش کوو چې ښه ساتنه یې وکړو، خو بیا هم چې ګراني زیاته ده موږ ته ډیره ګټه نه پاتې کیږي. مشکلات د موږ دغه دي چې مارکیټ بیا بیرته نه ورته پیدا کیږي. موږ خواري کوو، زحمت کوو، بیرته د خرڅولو لپاره مارکیټ نه وي. اوس خو مو چې کچالو وکرل، بیا له هغې وروسته چې کله مو کچالو وایستل پر ځای رومي بانجان، شفتل او یا هم نور سبزیجات کرو. د کرنې وزارت ویان هم د بزګرانو یادې ستونزې مني، خو وایي چې دوی په روان کال کې داسې پلانونه لري چې تر ډیره بریده به د بزګرانو ستونزې راکمې کړي، چې په دې کې د بزګرانو لپاره محصولاتو ته بازار موندنه، د سړو خونو جوړول او په بازار کې د باکیفیته کیمیاوي سرو ارزانېدل شامل دي. او همدارا زیاتوي چې دوی په ډیرو ولایتونو کې اصلاح شوي تخمونه هم ویشلي دي چې دا به له بزګرانو سره د کرنیزو حاصلاتو په زیاتوالي کې مرسته وکړي. او زیاتوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره هم خبرې روانې کړي چې په بندرونو کې د افغان محصولاتو لپاره په لیږد کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د همسایه دولتو سره د ترانزیت د لارې او د بنادرو د لارې موږ خبرې کړې دي او مجلسونه مور سره کړي دي او د بزګرانو د ستونزې مور سره شریکې کړي دي. په الحال دوی موږ ته اطمینان را کړی دی چې په آینده کې به موږ بندرونه د محصولاتو پر وخت باندې نه بندوو او د محصولاتو دپاره به موږ تاسې ته لاره درکوو چې تاسې یې صادر کړئ. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د امنیت پر راتلو بزګران او مالداران ډیر خوښ دي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې نږدې 80 سلنه وګړي پر کرنه او مالدارۍ بوخت دي. عزت الله احمدزی، CMG، لوګر.